جوړ په خیر د چای څښلو وخت دی. پر ډیورنډ کرښه د چای څښلو وخت دی. پر ډیورنډ کرښه د شوراوک ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځ قرارګاه فتح شوه. فتح طالبان چې یادي په هغه الفاظ باندې به ووایو، د یو خورا پښتوني کې وایي فتح شوه. نو د پر ډیورنډ کرښه باندې د پاکستانی پوځ قرارګاه فتح شوی ده. پوستې نه یا دوم پوستې خو یې ګڼې لړه شوي دي. دا قرارګاه د پاکستانی پوځ خورا پر مهم موقعیت باندې وله او د افغان ځواکونو لخوا څخه چې مجاهدینو ځایي مجاهدینو یې ملاتړ کاوه. دا قرارګاه ونیول شوه او د قرارګاه څخه تښتېدلي ځینې عسکر چې تښتېدل هغه لیزري ځواکونو پر سر وویشتل او ویې غځول. نو دا د جګړې حالت دی. یوازې دا نه دی، پاکستانی پوځ ته په ارغسان، پاکستانی پوځ ته د کندهار په معروف، د زابل ولایت په شمولزو ولسوالۍ کې، داسې ځا ډنډ پټان کې، داسې بیا تر تورخمه پورې درانه تلفات اوښتي دي. ما ویلي دي طالب چې څه وایي هغه کوي. ما ویلي دي په دې جګړه کې به زیان پاکستان ویني او کې دا جګړه غځوله پاکستان به د متېدو تر کچې پورې رسیږي. دا خو نن د جمعې شپه وه، دا چې د جمعې په ورځ څه پیښیږي والله اعلم، خو عموما د جمعې ورځې ډېرې مهمې وي. پاکستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی، پاکستان په اقتصادي بدحالي اخته دی، پاکستان په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکېل دی. د پاکستان له پوځه څخه اوس د پاکستان ولس نفرت کوي. نو پاکستان د پوځي رژیم په لاس کې اخیستی. په پاکستان کې ولسواکي نشته. پاکستانیان خو وایي چې په افغانستان کې ولسواکي نشته، نه، په پاکستان کې بالکل ولسواکي نشته. نو د دې حالت په خلاف باندې خو به خامخا په کور دننه هم دوی ته ډېرې بدې ورپېښې وي یا به ډېرې بدې ورپېښېږي، ځکه ورځې مهمې دي، وخت مهم دی. له وخته په استفادې کېدای شي ډېر څه پېښ شي. د افغانستان سره جګړه د غالبوزو په ګني لاس وهل دي. ما دا دوی ته ویلي دي، بیا بیا مې ویلي دي چې له طالب سره جګړه د باروتو په غونډۍ باندې لوبې کول دي او باروت چې کله اور واخلي بیا وچو لامده دواړه پکې سوځي. د افغانستان اوسنی حکومت ښه دی که بد دی؟ دا زموږ حکومت دی، دا د افغانانو حکومت دی. د افغانستان پر خاوره د پاکستانی تیری یو افغان نه مني. چې افغان وي، د افغاني مورپۍ یې رودلې وي، هغه یې نه مني، هغه یې نه زغمي. که هغه طالب وي، که هغه نان طالب وي، که خلقي وي، که پرچمي وي، که کافر وي، که مسلمان، دا فرق بیا نشته پر هغوی باندې، ځکه افغانستان د ټولو مشترک کور دی. او څوک چې ما ویلي دي، ډېر پخوا مې ویلي وو، چا چې پر کابل بمبار کړی وي، چا چې کندهار ته په کږه سترګه کتلي وي، د هغوی غاښونه وځي، خامخا به وځي. نور تفصیل به بیا سبا ماښام سره غږیږو. د خیر سره که ژوند د نن دپاره لنډه ویډیو، صرف دومره ویډیو چې د چای څښلو وخت دی. سبا به بیا ورځ وي، سړی په ورځ کې خو نو چای نه شو څښلی. اکثره خلک وایي ستا په لاس کې دا پیاله وي نو دا خو ورځ هغه ویډیو دی حالت د ورځې ګوري. دلته شپه ده، روژه ماته شوې ده او زه دا د ډیورنډ کرښې په تړاو باندې خبرونه ورکوم او نور تفصیل به بیا سبا غږیږو. ژوند خدای مو ښاد آباد او بریالي لره. د یوه داسې افغانستان په هیله چې دښمن یې وارخطا او ولس یې ارام وي. خدای مو آباد لره.